السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو نن 12 جولای 2023 دی زموږ یو سلسله روانه وه د حضرت علي صاحب سره د چیلنج ورکړی موږ دله جواب ورکړو نو ډېر مناظرې نه خو وتښتېدو خو هلته به انفن فی الماء ویستون فی السماء کې اعتراض کړی یو بحث روان و یو حده پورې دی په هغې کې مکمل طور مناظره کې خو عاجزه شوی و هغې ته خو مخامخ نه راتلو او په د دویم بحث کې هم دی الحمدلله مکمل عاجز شو د عاجزي پوره دنیا وکته یو بل وابي مقابله ته راغی هغه غریب حالت هم دنیا وکات او بهرحال د سوق له زما په جواب کې وسه بل ورځ یو کلیپ ورکړی دی د جواب په ځای یو وړوکی کلیپ راغسته دی او هغې نه یو کلیپ جوړ کړی دی ورکړی دی نو نن زه د هغې په باره کې وضاحت کوم هغه دا وه چې مخکې ما دا خبره کړې وه د فصول اکبري په حوالې سره چې صرفو کتابونو قاعده لیکل چې عین یا لام کلمه د حروف حلقیه نه وي نو دا به د باب د فتح یفتحونه وي او دا قاعده اکثریه ده نو دا په دې اعتراض کړی دی په دې کلیپ کې کلیپ یې جوړ کړی دی چې ستاسو دا خبره غلطه ده د فتح یفتحونه نه راځي ستح یستو ځکه دا باب د سمیع اسمونه راځي او دې دا لازم ګڼي چې دا به خامخا د سمیع اسمونه راځي فتح یفتحونه بالکل راتلی نشي او بیا هغې لپاره دې په د خپل کلیپ کې د القاموس الوحید حواله ورکړې ده چې کې دا د سمیع اسمونه راغلی دی او دا باب د فتح یفتحونه نه راځي نو دې کې هم د مکمل د جهالت شکار دی دا بالکل د فتح یفتحونه راځي زه مخکې په هغې باندې انشاءالله العزیز جوابات کوم تفصیل ته راځم دی څه وایي خپله غریب حالت دا دی وایي یاره مونږ مشران یو مونږ ماهر الفنون یو مونږ نه به کله کله دا وړې غلطیانې کېږي چې به خبره دا ده زه د ماهر الفنون صاحب ته وایم چې د ود تصریف په ځای ود تصریفي وایه مرفوع او مجرور کې فرق مرفوع په ځای باندې مجرور وایه او بیا باندې جوړوه ځان له پرتوک جوړوه خیر مونږ خو ماهر فنون یو زه ماهر الفنون کې داخلي یم مونږ نه به دا وړې وړې غلطیانې کېږي نو مطبوعانو ته انکار کوه وای دا ټول غلط دي د ټولو حرکات دا غلط لګولي دي او بیا وای او څوک چې کله غریب تو کی نو دلیل درته ذکر کینو بیا وای بس خیر زه خو ماهر الفنون یم او دا وړي وړي غلطیانې به زمونږ نه کیږي مونږ مشران یوس خبره نه ده د ویلي وزن د فعلون په ټوله دنیا کې نشته یو کتاب هم نه دی ذکر کړی هغه ورته مونږ د صرف بهاینه او خود حواله مې ورته ذکر نو دی وای خیر مونږ مشران یو ماهر الفنون یو دا وړي وړي غلطیانې به مونږ نه کیږي څلورم د ویلو شافعي کې لفظ د وجوب ذکر دی ما د چیلنج کو چې شافعي کې لفظ د وجوب وخایا نو دې سوې دروغه په کتاب ویلو پټول لپاره خیر مونږ هم مشران یو ماهر الفنون دا وړي وړي غلطیانې به مونږ نه کیږي پنځم دم مضاعف ته صحیح ویلو نمورت المضاعف او صحیح په منځ کې برخي شیخ صاحب دومره لګ گزاره کوه دا وی کې او حالت دی دا نو چې ما غریب تو کو خیر مونږ هم مشران یو ماهر الفنون دا وړي وړي غلطۍ به مونږ نه کیږي بیا ویل مقلد جاهل چې مونږ غریب تو کو شیخ صاحب المقلد جاهل مو جاهلون وایا نو خیر مونږ هم مشران یو ماهر الفنون دا وړي وړي غلطۍ مونږ نه کیږي خبره نه ده الته عبارت غلط او فی اسمست نه وایو وفي اسمست مونږ ورته نشان دی یو کله د الله بنده او فی اسم استن دا وایو فی اسم استن مو وایا خیر وای مونږ مشران یو دا وړي وړي غلطۍ به مونږ نه کیږي ماهر الفنون یو د بیا د اسم جامد نه ګرځاونه شروع کړل مازی او مضارع ته ورته د الله بنده د اسم جامد ګرځاونه نه کیږي مازی او مضارع ته حواله مې د هدایت نه ورل خیر وای مونږ مشران یو ماهر الفنون دا وړي وړي غلطۍ به مونږ نه کیږي او بے غلطی التبل وکړه د پاسې دو وای انفن بالماء ویستون فی السماء دغه د حذف جوازی دی نو بل وابي په سر پاس ورو د زهابي ونو ماغه وي څوک چې د حذف څوک چې د جوازی وای نو هغه ساده ول دی او جاهل دی عقاید باندې د مناظره چیلنج ور کوم چې غریب تو کو دغه نو تخدیر وای خیر بس مونږ مشران یو ماهر الفنون دا وړي وړي غلطیانې وکړي نو ته ټول غلطیانې د الله بنده د خلک هم د بزان پسې دومره وخندول نو بهرحال دغه کلیپ لازم د نوې کلیپ کې دی سوی اول نمبر خو دی وی القياس لا يجري في اللغه نو زه دته وی مچره دی مخرج وخی د قران او حدیث چې دا قاعده تر کم زین راوستي ده ان دې مخرج د قران او حدیث نه وخی دویم د چې ویل القياس لا يجري في اللغه نو د په مفهوم مخالف سره قیاس ومنو حال دا چې دیو په نسبت قیاس شرک دی غیر مقلوب نو خپل هغه د شرک ارتکاب وکړو
دویم دی وای ماته چې ته کلما طلاق واچو چې تر امداد د بل چا نه غواړې نه حاصلې دې کلیپونو کې نو زه درته جواب ورکوم چې اول خو د فقه د کتابونو سره وکړه ځکه چې کلما طلاق خو فقه ذکر کړي دي او هغې ته غیر مغن جهل وایي نو تا د جهل سهاره دلته ولې واغست د شرک سهاره دې ولې واغست تاسو باندې دغه جهل له شرک دی دویم زه دته وایم چې ته کلما استاسو مذهب کې نشته غو لغوي چلو 3 طلاق واچو استاسو مذهب هغه یو دی چلو وای چوا 3 طلاق واچوا چې تا حضرت علی د بل چا نه بدی جواباتو کې مدد نه غوړي څه قسمه مدد نه حاصله دغه سی وای زبېخي څه قسمه امداد نه حاصلوم د بل چا نه روان کلیپ کې 3 طلاق ما په خزه په 3 طلاق یو وای زه په انتظار درم او چلو ته دا وایا و په ما دي خزه په 3 طلاق سره طلاق چې تا ته بل څوک تیارې کوي تا ته بل څوک لیکي بل څوک در لیکي ته وای زه چلو بسم الله وک سلورم حدیث کې خورزي البینه علی المدعی والیمین علی من انکر مشهور حدیث ته مدعی باندې گواهان دي په مدعی باندې قسم دي مطابق گواهان پیش کړي وي گواهان درنه مانه به قسم مطالبه کړي وي تا د طلاق ولا مطالبه کوم ځای راغلی دا تا خو د حدیث نه خپل دلته مخالفت وکوم منکر حدیثه او سلورم مدرسې چټیانی دي زما معاونین هم چټی دي یو ځای د یو کلام کې دلته سو رسول چې بخره به تور سره منقطع بل ځای کې نو څنګه راوي نه ودا حاصل دا غوستاغه بیزه او مدر ته مخ کې ویل چې اخم قابل مدرسین دي البته په دې باب کې څه قسمه رابطه زما غوي سره نشته او پنځم زدت هم کې وسوک د چا سره تعاون وکي داغه یو حواله وغوړي کتاب ورنوغړ نو دا سره عیب خبره غونه مناظرو کې مدغه سکیږي لسونه تیار شي معاونین باغی باندې کارو کې سنس یو بل نو دا خو سره عیب خبره نه ده خو ته جواب بهر حال ملاویږي شپږم زدت هم دستا بدګماني ده ځکه ماته څوک هم نه لیکي والله څوک یې راته نه لیکي زه خپل ځان ته ترتیب برابر کوم به ته جواب خو بهر دې خبرو ته ضرورت نشته ته الله جواب شو د سره بل څه شته نو زیاده قصې شروع دریم نمبر د اول د مطبوعاتو ټولو مطبوعاتو نه انکار کوم دوی و د استون لاندې چې د کومه کسره ده کتابونو کې لګېدل د مطبوعاتو کې نو داسې ده مطبوعاتو کې دا غلطه لګېدل امتحان نه لګېدل په مطبوعاتو کې عرب غلط لګېدل نو دې کلیپ کې دا وسنه چې کوم کړه دې کې د خپل خبرې نه رجوع وکړه واپس شو د خپل ځان تکذیب وکړه ځکه دې کلیپ کې تاسو وګورئ د په القاموس الوحید باندې حواله ورکړي د چلته سطحه لیکل شوی دی کسره د تا د لاندې زیر دی نو زه دله د په لهجه کې جوړ جاهله تا خو چې مطبوعات غلط دي نو ولې په دې او زم درته چې غلط لګول دي دویم د تا چې دا خبره وکړه چې سطحه کې القاموس الوحید کې تا لاندې کسره لګېدل نو مخکې تا انکار کوو دلته څنګه باغ سره دلیل نشي نو خپل ځان تکذیب دی وکړو په دې ځکه دویم دی وای دا سطحه استو د باب سمې اسمونه دی او حواله په القام دی دا سطحه استو دی او د باب سمې او بیا حواله ورکې په القاموس الوحید نو زه دته هم چې جواب دار په القاموس کې ردی خبرې څه تصریح نشته هیڅ قسمه تصریح نشته دا د سمې اسمو باب نه دی مونږ سره القاموس الوحید سب نمبر 744 تا کم صاحب چې ردی کې ردی خبرې هیڅ ذکر نشته څه قسمه تصریح نشته بدی کې او حال درې چې زمون کم دلیل دی هغه ټوس او مضبوط او پغې کې تصریح موجود ده او د چې کوم حواله ورکې د القاموس نه باقي تصریح نشته زمونږه کې تصریح دغه کې تصریح نشته مصباح اللغات صفحه نمبر 361 ته وګوره هغه باندې تصریح کړی دا چې سطحه یستو د باب فتح یفتحون ده ستاره کې تصریح نشته درجه د سمې اسمو ده زه چې کوم حواله در کوم مصباح اللغات صفحه نمبر 361 هغه کې تصریح دا چې دا باب فتح یفتحون ده بریګټ کې وګوره کې فا ور کړی دا تصریح دا پای ور سره ذکر کړل چې دا فتح یفتحو باب دی او په القاموس کې هیڅ قسمه تصریح نشته چې دا باب سمې اسمو ده کني وخای بل پنځم نمبر دی وای حروف حلقیو کې التزام دی ورته لازم وای نو جواب در چې دا خبر دی مکمل غلطه ځکه چې التزام په بعضی مواضعو کې وی دا التزام په بعضی مواضعو کې وی او دا ته چې کومه قاعده ذکر کې نو دا قاعده اکثریت د التزام پکې نشته ده او دوام التزام منس کې زمکه عثمان فرق د حضرت علی سے دوام ځان نشه دی التزام ځان له نو دا خبره ده چې حروف حلقیو کې التزام دی لازم ورته دی وای دا خبره ده مکمل غلطه
شپږم د چې کله نحو او صرفو کې لاجواب شو نو منطق ته ورغی. اول تم دومره غټه غلطي وکړه چې واپس خپل ریوز ګیر ولګو لاړو. دنیا خو در پسې ښه خان دي چې خزان دي وشرمو کم غندونو کې لګي ظالم. دې زوی وای په باب فتح یفتو حروف القیو کې نسبت د عموم خصوص من وجهین دي. خب در پسې خلک خان دي. زس دته هم صرف دغه سوچ وکا چې دا سب ګډ وډو سره ظالمه. ځکه نسبت د عموم خصوص دا درې ماده دا نسبت د عموم خصوص من وجه درې ماده غواړي. یو ماده اجتماعي او دو پکې افتراقي. نو د دې په باب د فتح یفتو او حروف القیو کې درې ماده ثابت کې ماته زه به تمه یم تداخل ابواب ته بنسي. نو ډېری ثابت کې د ماده دې پکې وخی و دې خی ثابت دي چې په دې کې نسبت د عموم خصوص من وجه ده. بلکې صحیح خبره ده چې په اعتبار د افضل والی سره او په اعتبار د فصاحت او بلاغت سره او هغه چې علی سبیل القلت او علی سبیل الکثرت استعمالیږي نو هغه خبره ده چې په دې کې نسبت د عموم خصوص مطلق دی. او دا دوه ماده غواړي. یو ماده اجتماعي چې حروف القیه هم وي او باب د فتح یفتحو هم وي لکه ستح یستحو. او بل ماده افتراقي غواړي چې حروف القیه عین لام کلمه وي او د باب د فتح یفتحو نه وي لکه رجع یرجعو. او د زما چیلنج دی په دې کې نسبت د عموم خصوص من وجه دی ثابت کی او د نه ثابت ورو په ګډ وډو سره دی یقین وکړئ یوې غلطۍ نیولو د پاره د دومره غلطۍ نه وکړلې دومره غلطۍ نه چې دا ټوله دنیا په سي خان دي. خو زه ته چې نور خلار سي ځان مشرمو قسم دې میډیا تر ځان دومره وشرمو اس رو بری بخلو غیر مقلد باندې چې هغه دومره ذلیل کړی الله تعالی. خو کوم څنګه دومره ته نصیحت کوم چې به دعوی مکه وکم څنګه د دعوی د الله تعالی ډیره بدی شي دا ابلیس دا دعوه کړی و الله ذلیل کو. نو بهرحال عقاید په موضوع خو دې تخته وکړه ټوله دنیا به در پسیات ساتي په دې نور سيزونو را لیکم الله دومره ذلیل کړی ان شاء الله چې بیا خپل اولاد ته لیکل ورکي چې بیا باندې دعوی کوي نو به دیوبندیانو سره پنجه وهي ان شاء الله العزیز.